سلامونه دوستانو، غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته وښیم چې هغه دوستان چې یوټیوبران دي، چینلونه لري او ځینې وخت په ناپوهۍ کې ورځي او په خپلو ویډیوګانو باندې کلیک کوي، خپلې ویډیوګانې په یوټیوب کې غږوي او همداسې کوم تبلیغات چې د دوی په ویډیوګانو باندې راځي، البته هغه مونیتایز چینلونه چې د ویډیوګانو باندې تبلیغ راځي یا اډ پرې راځي، په هغو باندې اوکې کوي، کلیک کوي. نو که غواړئ چې په دې باندې پوه سئ، ویډیو تر اخره موږ سره وګورئ. عبدالمتین سروری یم له سروری چینل نه. دوستانو نو دا هغه څه بیانوم چې په ما باندې تیر سوي دي او زه یوه ښه تجربه لرم. نو ما یو چینل درلوده چې هغه چینل مونیتایز هم سله، البته 150 ویډیوګانې مې ورته جوړې کړې وې، هغه مې ټولې اپلوډ کړې وې. نو د ما چینل مونیتایز ته ورسېده، تایید څه د یوټیوب لخوا نه، هغه تبلیغات مې هم په ویډیو باندې راتلل او هر څه کار یې خلاص وله. نه پوهېږم چې څو ډالر یې هم راته وګټل. نو کله چې پوښتنه رانه وسوه چې ګوګل اډسنس دې ورسره لینک که، ګوګل اډسنس مې هم ورسره لینک که. نو په اوږدو کې څو وارې تبلیغ به چې ما خپله ویډیو باندې کلیک وکړ، تبلیغ به ورباندې راغی. نو یو 2-3 وارې خو ما قصداً په دې تبلیغ باندې اوکې وکړه تر څو دغه واچ ټایم اضافه شي، یا هم کلیک مې ورباندې وکړل. غوښتل مې چې دا به یوه لار وي. نو کله مې چې کلیک ورباندې وکړ، 1 وارې 2 وارې 3 وارې په څو ورځو کې، نو کوم اتفاق ونه لوېده. نو څو ورځې وروسته بیا داسې یو کار مې وکړ چې دا کوم تبلیغ دی ما په ویډیو باندې چې راته دې باندې بیا کلیک وکړله. بله ورځ مې بیا البته یو ډکشنري والا هغه راغله، نو هغه مې اوکې کړه. غوښتل مې ډاونلوډ یې هم کړمه او کار هم ورنه واخلم. نو همداسې مې هغه اډ باندې کلیک وکړ او سایټ ته ولاړم. هغه سایټ نه مې ډکشنري ډاونلوډ کړله موبایل ته. نو په سبا و که بل سبا و چې د ګوګل اډسنس لخوا نه ما یو ایمیل ترلاسه کړه چې په یو ایمیل کې ما ته لیکل سوي وو چې تاسې د خطا کلیکونو له وجې نه ګوګل اډسنس بسته شه. نو که تاسې کومه یعنې داسې خبره لرئ چې نه دغه ما اشتباه نه ده کړې، نو هغه دلیل لرئ، هغه دلیل موږ ته راولېږئ چې موږ بررسي کوو، وګورو چې آیا تاسې څه دلیل لرئ، دا دلیل هم د تایید وړ ده او که نه. نو هغه وخت کې تجربه هم کمه وله، ما هم داسې خاص دلیل ورته ونه لیکه، کم دلیلونه مې ولیکل. نو هغه دلیل چې کله دی ولوستلو، بیرته یې ماته ایمیل وکړ، راته یې ویل چې وروره د تا دلیل د منلو وړ نه ده او د تا چینل نور پیسې نسي ګټلی، او که نوی چینل هم په دې ایمیل باندې جوړ کړي نو هغه به هم پیسې نسي ګټلی. نو کاملا د ما چینل بسته شه او ټول کوم زحمتونه خوارۍ سوي دا ټول په اوبو باندې لاهو سوې. نو تاسو هیڅکله هم په خپلو ویډیوګانو باندې کلیک مه کوئ، په خپلې ویډیوګانې په خپله مه ګورئ. همداسې که تاسو چینل هم مونیتایز شه او هغه اډ یا تبلیغ چې ورباندې راځي، بلکل په هغو باندې کلیک مه کوئ چې یوټیوب له دې کار سره ډېر حساس ده او د تاسې ټولې خوارۍ به په اوبو باندې لاهو شي. نو دا یو تجربه ما درلوده، غوښتل مې تاسو سره شریکه کړمه تر څو تازه کاره یوټیوبران وروڼه له داسې یو مشکل سره مخامخ نه شي. که مو ویډیو خوښه سوې وي همدا اوس سبسکرایب وکړئ، له موږ سره پاته شئ په چینل کې، او 2 نورې ویډیوګانې درته پیشنهاد کوم. که مو خوښې سوې دا هم وګورئ. تر بلې ویډیو مو په څښتن تعالی سپارم. د خدای په امان.